السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، په ژوند کې حادثات راځي. دا د عقل نه څه بعید او لرې خبره نه ده، خو داسې کار کول چې د حادثاتو د راتلو خطره وي، لکه ډریوري کوي یا په ډیپټۍ باندې ځي یا په یو ماشین باندې کار کوي یا په یو محکمه کې د حادثاتو د راتلو خطره وي. د دې دپاره بهترین عمل دا دی چې د الله جل جلاله په صفتي نومونو کې علما فرمایي داسې نومونه دي چې هغه اسم اعظم دی چې په هغې سره دعا وکړی شي د انسان په حفاظت کې راتلی شي او دعا الله جل جلاله قبلی. ځان هم په حفاظت کې کولی شي، خپل اولاد هم په حفاظت کې راوستلی شي، خپل مال، خپل دکان، خپل کاروبار، هر قسمه شر نه ځان په حفاظت کې راوستلی شي او په دغه اسم اعظم سره دعا وکړی شي، الله جل جلاله یې ضرور قبلی. په یو حدیث کې راځي چې غزوه بدر په موقع ډیره زیاته بېچیني وه او ډیره زیاته بېقراري وه. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پریوت او دعا یې غوښتله. په دغه وخت کې په زبان اقدس باندې یا حی یا قیوم د دې اسم اعظم تلاوت یې کو. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه په خپل مشهور تفسیر کبیر کې لیکلی دي، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت کوي چې الله جل جلاله اسماء حسنه په هغې کې اسم اعظم الحی القیوم دی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې آصف برخیه چې کومه دعا غوښتې وه هغه هم یا حی یا قیوم په وسیلې سره غوښتې وه. حضرت امام غزالی رحمت الله علیه تحقیق مطابق اسم اعظم الحی القیوم دی. جامع الشرح صغیر مصنف علامه عزیزی د هغه د اسم اعظم متعلق لیکلی دی چې اسم اعظم الحی القیوم دی. علامه جزری حسن حسین کې لیکلی دی، یو حدیث کې راغلی دی چې د الله جل جلاله نوم اسم اعظم په دریو سورتونو کې دی، سوره بقره، سوره آل عمران او سوره طه کې. حضرت قاسم رحمت الله علیه چې د دې حدیث راوی دی هغه فرمایي چې په دغه صورتونو کې ما تلاش کو نو الحی القیوم اسم اعظم می بیا مونده. تفسیر واضح البیان کې لیکلی دی چې ډیر زیات علما او صلحاو د هغو د اقوال مطابق الحی القیوم دی. حضرت شیخ سعدی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په خپل تصنیف کې غنیت الطالبین کې حضرت سلیمان علیه السلام دربار مشهور واقعه د ملکه بلقیس تخت حاضرولو په ضمن کې دا لیکلی دی چې حضرت سلیمان علیه السلام خپل د دربار ټول خلک جمع کړه. وی فرمایل چې ستاسو په جماعت کې داسې کس شته چې د بلقیس تخت د راتلو نه مخکې ما ته هغه حاضر کړي چې هغې لا اسلام نه وي راوړی، ځکه د صلح نه وروستو تخت اخیستل دا حلال نه دي. دا خبره واورېده نو په دې کې یو جنو چې پیری ورته وایي هغه په دغه وخت کې ووی چې دا تخت په زه راوړم د بلقیس چې تاسو به د خپل نشست د پاڅېدلو نه مخکې زه به تاسو ته حاضر کړم. سلیمان علیه السلام نشست هغه به د سحر نه تر غرمې پورې لګېده او دا طاقت ما ته حاصل دی او ایماندار هم یم چې سونه او چاندی سره او سره د جواهراتو به حاضر کم، هیڅ قسمه خیانت په نه کوم. دا تاسو ته معلومه ده چې کوم ځای پورې زما نظر رسی هلته به زما قدم لګي. دې خبرې اورېدل نه وروستو حضرت سلیمان علیه السلام وفرمایل چې د دې نه هم زیات په کم وخت کې ماته دا تخت په کار دی. په دې کې یو ولی الله آصف بن برخیه چې د کتاب الله علم چې دی هغه لرلو، هغه د اسم اعظم الحی القیوم نه اگاو او معلوم ورته. هغه ووی چې زه به د الله جل جلاله په بارګاه کې دعا وکم او هغه طرف ته به رجوع وکم او خپل مالک حقیقي کتاب باندې به غور وکم. امید ساتم چې د سترګې په رب کې به دا تخت زه حاضر کم. آصف بن برخیه اسم اعظم پیژندلو. حضرت سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل دا کار دی وکړو نو ډیره لویه مرتبه بیا مومي، خو زما په خپلو درباریانو کې شرمنده نه کړي، ځکه چې زه د انس او د جنس سردار یم. دا خبره حضرت آصف ابن برخیه
واورید او پاڅېد او داسې وکړو د الله جل جلاله په حضور کې په سجده پریوت او اسم اعظم یې ولوستو او دعا یې وکړه. آصف ابن برخیه چې دعا وکړه د بلقیس تخت یکدم حاضر شو د سلیمان علیه السلام په مجلس کې. چې جناتو دا وکتل نو وی آصف ابن برخیه واقعي په تخت راوړلو کې قدرت لري، ولې دې ملکه بلقیس نشي راوستلی؟ آصف ابن برخیه جناتو دا خبره واوریده. حضرت سلیمان علیه السلام ته عرض وکړو که ستاسو حکم وي دا به هم راولم، حاضر به کم. لږه موده بعد حضرت سلیمان علیه السلام حضرت آصف ابن برخیه ته حکم وکړو چې ملکه بلقیس هم حاضره که. آصف ابن برخیه د الله جل جلاله په حضور کې په سجده شو او اسم اعظم یا حی یا قیوم ولسته او د الله نه دعا وکړه. نه ملکه بلقیس هم حاضره شوه. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې آصف ابن برخیه چې کومه دعا غوښتې وه هغه هم یا حی یا قیوم په وسیلې سره وه. په روایاتو کې راځي حضرت یونس علیه السلام قوم چې کله عذاب پرې راغی او عذاب ونیول د یو عالم ته لاړل، هغې ورته وفرمایل یا حی یا قیوم د دې ذکر کوئ. الله جل جلاله دغه دعا قبول کړه او عذاب تینه اوچت شو. که په چا باندې څه قسمه صدمه راشي یا غم راشي، داسې غم چې د زړه نه لرې کېږي، نو دا غم لرې کولو دپاره او سکون حاصلولو په غرض باندې امام ترمذي رحمت الله علیه حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي او فرمایي چې کله به پیغمبر علیه السلام ته یو کار مشکل ښکاره شو، پیغمبر علیه السلام به دا دعا کوله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سوره میدی په تفسیر کې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي او لیکلی دي عیسی علیه السلام به کله څه کار ورته سخت پیش شو، هغه به د الله جل جلاله هغه اسماء حسنه ذکر کولو چې هغه دا دي یا حی یا قیوم یا الله یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینهما ورب العرش العظیم یا رب. که چا باندې عذاب الهی نزول شروع شو یا آثار ظاهر شو، دا خلکو دپاره پکار دي د الله جل جلاله په حفاظت کې ځان راولي او دا دعا وکړي یا حی یا قیوم یا محیی الموتى ویا حی لا اله الا انت.